په چا پسې چې زما دواړه سترګې تکې سرې دي هغه هر چاته وایي دې سړي نشه کړې ده. خلک وایي شاعري چې د هغه کوپر دی او څه وایي چې دا فضول دی او څه وخت ضایع کوي. خو هېڅ هم چې د هر څه چې دی هغه د ژوند دپاره دی او کم څه چې د ژوند دپاره دی هغه ډېر محترم دی او ډېر ښه دی. ته چې دا نشې کوې نو زه مړی یم یا درنه بوتلې چا په زور یم. زه خاموشه ستا یم خو وړی یم زه خو به مېرمنه ستا د کور یم. زه یو ورکه بادي وایم د هوا په رخ روانه د یو ورک مرام په لوري. هر هغه سړی چې هغه په ساینس باندې پوهېږي او هغه د ساینس رښتینی طالب علم وي نو لازمي خبره د هغه به ادب خوښي. راځه چې قسم وخورو چې د چا په زړه کې څه دي راځه که نه چې ودرېږو قبلې ته مخامخ. یو مې چوپال وران کړي او بل مې مزدوري بنده کړي ستا هېڅ فایده تون د بارانه ما ته نه را رسي. الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم. د پی کې پی نیوز سره زه یم ستاسو کوربه ثناءالله سره. ناظرین نن د ضلع شنګلې تحصیل فرنټ په یو کلي سندۍ کې موجود یم. موږ سره د اکثر مینوالو دغه خواهش چې موږ د شاعرانو سره یو پروګرام جوړ کړو او د شاعرانو هغوی کومه شاعري چې د هغه تاسو ته راورسو. نو په دغه سلسله کې نن د پورنټ په سیمه کې موجود یم. دغلته کې موږ سره چې کوم مشهور شاعر د دغه سیمې دی بلکې د ټول خیبر پښتونخوا کې یو ځانګړی نوم لري د هغه یو داسې شاعر چې د یو کتاب لیکوال هم دی او شاعرۍ کې ډېر زیات اثر او ډېر د زړه پورې شاعري کوي. نو د هغه سره به تاسو میلاو د هغه شاعري به تاسو اورئ. د هغه سره به نورې خبرې اترې کوو او د هغې نه علاوه موږ سره یو بل تکړه شاعر د دغه پورنټ د سیمې احسان خاموش چې دی نو د هغه سره به تاسو میلاو چې هغه شاعري به تاسو اورئ. نو موږ سره زما سره دلته کې د دې سیمې یو مشهور لیکوال او شاعر فضل سبحان افغاني صاحب او د هغې نه علاوه ما سره احسان خاموش دی چې یو ډېر ښه او تکړه شاعر دی. د هغې نه علاوه ما سره سعادت حسین دی چې د آل شنګ د سټوډنټ سوسایټي سابقه صدر پاتې شوی دی. وعلیکم السلام ټولو اوریدونکو او مینوالو ته سلامونه احترامات. یو زما په خیال په دې سوچ کې چې دا خبره پکار ده یا نه ده پکار خو اکثر نه ملګري د کسان ته وایي چې بس پاره پوله باندې ناست او څوک دې راټینګوي. نو بهرحال زما خپل سوچ خدا دی چې کوم خلک د درد خبره کوي کوم خلک چې د انسانیت خبره کوي د سړیتوب خبره کوي د ښکلاګانو خبره کوي شاعران یا ادیبان پکار چې دغه خلک د زمان او مکان د قید نه ازادي. او زما خیال دا دی چې ادب او شعر هغه به هم دغسې خورېږي چې هغه د پولو د پټو نه راوچت شي چې چېرته هم ښکلاګانې چېرته چې هم موقع میلاویږي. نو پکار ده چې د ژوند خبره وکړو د رنګ خبره وکړو او د سړیتوب خبره وکړو. څو شعرونه چې دي هغه به ډالۍ کوم یو قطار زده چې هسې په ګټو ټکولو د وخت نه اړوي. هسې په ګټو ټکولو د وخت نه اړوي چې نهر نشي راویستی تیشې دې نه ماتوي. چې لیونی دی نو سارا ته دې ځي شور دې کوي. چې لیونی دی نو سارا ته دې ځي شور دې کوي ښار کې دې نه ګرځي پردی شیشې دې نه ماتوي. مننه. یو قطاره ده چې موږ اکثر د فکر بند ورته شپه کړې ده. موږ اکثر د فکر بند ورته شپه کړې ده. موږ په غزل پسې د جمي شوګیره کړې ده. په چا پسې چې زما دواړه سترګې تکې سرې دي هغه هر چاته وایي دې سړي نشه کړې ده. غزل یو څو شعرونه چې څو راته رایاد شو یادېږي مې بېحده خو درځم در پسې نه. یادېږي مې بېحده خو درځم در پسې نه او خفه در پسې ډېر یمه خو مرم در پسې نه. یادونه دې لا نه دي په ما دومره زورور. یادونه دې لا نه دي په ما دومره زورور یرومه به دې خامخه خو سکم در پسې نه. زه ستا په شانې نه یم په بایلات دې خفه کېږم. زه ستا په شانې نه یم په بایلات دې خفه کېږم. شپېلی را سره دا دی خو هم در پسې نه. انداز دی د چال نه دی د ګلونو مناسب ګلونه مې راوړي خو شیندم در پسې نه. که وای در سره ځمه خو درځم در پسې نه. ډیوه درله در کومه خو در وړم در پسې نه. دا څوک دی چې ولاړ دی آینې ته مخامخ دا چا کړه یو لمبه بلې لمبې ته مخامخ. د خدای
د کور په سوري د انسان کردار ته ګوره خرسیږي د زمزم اوبه کعبې ته مخامخ دا زه چې پکې ګیر یم اریانا کاپاکا هیڅوک دی نشي داسې المیې ته مخامخ راځه چې قسم وخورو چې د چا په زړه کې څه دي راځه چې قسم وخورو چې د چا په زړه کې څه دي راځه که نه چې ودرېږو قبلې ته مخامخ زمونږ کلی څه دی خو وړې وړې کوټې دي زمونږ کلی څه دی خو وړې وړې کوټې دي د غرونو یوې لویې سلسلې ته مخامخ د ژمي نیمه شپه د کتاب پاڼې کشوي دا څوک لیونی ویښ ناست دی ډیوې ته مخامخ او اخره کې یو وړوکی شان دی آزاد نظم دی چې زه یو ورک آبادي وایم زه یو ورک آبادي وایم د هوا په رخ روانه د یو ورک مرام په لوري ما ته هم څه پته نشته چې زه کم طرف ته ځم زما فکر لکه تار دی زه ځان پسې راکاږم خو زما اختیار کې نه دی که د غنو جاغ کې ونخت که د ګل په خاخ کې ونخت که د چا په لاس کې راغی نو ما ځان پسې راکاږي زه چورلک وهم تاویږم او د بل په لاس وګرځم ما ته اوس هم پته نشته چې زه کم طرف ته تلم او اوس کم طرف ته ځم ګڼم چې علم چې دی پوهه چې ده هغه انسان د څه مجبوریانو په وجه باندې په کیټګریانو کې تقسیم کړی ده هر ساينس چې دی د هغې بنیاد په مفروضو باندې په تفکر باندې په تخیل باندې کم کار چې شاعران کوي بس همدغه ساينس دی زما په خیال د الوتو اولنې کانسپټ چې کوم دی اولنې تصور چې دی هغه هم چېرته چا شاعر پیش کړی او په هغه دور کې هم هغه ته چا لیونی ویلي او بیا انساني مجبوریانې دي دا څیزونه یې کیټګرایز کړي دي هر هغه سړی چې هغه په ساينس باندې پوهیږي او هغه د ساينس رښتینی طالب علم وي نو لازمي خبره د هغه به ادب خوښي ځکه ساينس چې دی هغه د ژوند مسلې حل کوي او ادب چې دی شعر چې دی هغه د ژوند تشریح کوي نو لازمي خبره ده چې کم سړی د ژوند مسلې حل کول غواړي هغه به اول دا کوشش کوي چې زه د ژوند په معنا پوه شوي نو زه خو دا نه ګڼم چې کم د ساينس کم طالب علمان دي د هغوی بد نه لګي دغه سره داسې خلک پکې بهرحال شته چې هغه لږ غوندې په ښه پوزیشن باندې هغوی مړه د شاعري مایري او دا څلو پر کار دی او شاعران داسې دي زه به دا وایم چې دا یو نفسیاتي کمپلیکس به ورته موږ ویو چې رضان چې زه داسې غټ سړی یم یا زما داسې ډېر ښه ویژن دی او دا څیزونه ما ته فضول ښکاري نو په دغه پیمانو باندې څیزونه تالل دا هر چا خپل یو تصور دی او څه خلک چې دی هغه وایي چې د ساينس چې دی کوپر دی او څه خلک وایي شاعري چې دی هغه کوپر دی او څه وایي چې دا فضول دی او څه وخت ضایع کوي خو هېڅ هم چې دی هر څه چې دی هغه د ژوند دپاره دی او کم څه چې د ژوند دپاره دی هغه ډېر محترم دی او ډېر ښه دی جی ناظرین موږ سره دلته کې یو بل کوم د دې سیمې یو تکړه شاعر احسان خاموش ناست دی راځئ د هغه سره خبرې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه ثناء الحق ستاسو هم ډېره مننه جی احسان خاموش صاحب وخت کم دی او زمونږ دا کتونکي غواړي چې ډایرکټ ستاسو شاعري واوري نو هغو ته خپله شاعري ډالېږه ډېره مننه لیدونکو ته کتونکو ته سلامونه او څنګه چې وخت کم دی مازدیګر دی اخرنی نور دی نو شعرونو له به راشم یو دوه شعرونه درته ډالې کوم وایي چې نوم چې د چا هېر شي د هغې نوم ورته واخلمه نوم چې د چا هېر شي د هغې نوم ورته واخلمه دومره مې په زړه کې او په سر کې پاتې شوې ده دا سیمه د امن پرمختګ د نوم نه څه خبر دا سیمه د امن پرمختګ د نوم نه څه خبر دا سیمه مودې وشو چې شر کې پاتې شوې ده او افغاني صاحب یو دوه شعرونه نور دي ته چې دا نشې کوې نو زه مړی یم ته چې دا نشې کوې نو زه مړی یم یا درنه بوتلې چا په زور یم زه خاموشه ستا یم خو وړی یم زه خو به مېرمنه ستا د کور یم او د غزل یو څو شعرونه دي ثناء الحق صاحب چې په ځان کې ورکه ځان نه ورانه ماته نه رارسي په ځان کې ورکه ځان نه ورانه ماته نه رارسي اواز دې تیز که لږ جانانه ماته نه رارسي په ځان کې ورکه ځان نه ورانه ماته نه رارسي اواز دې تیز که لږ جانانه ماته نه رارسي یو مې چوپال روان کړي او بل مې مزدوري بنده کړي یو مې چوپال روان کړي او بل مې مزدوري بنده کړي ستا هېڅ فایده توند بارانه ماته نه رارسي او د زړه چټۍ دی د مخلصو سترګو لاس له نه ځي سترګو لاس له نه ځي صدر صاحب
د زړه چټۍ دي د مخلصو سترګو لاس لنزي جیل کې د رسم بندیوانه ماته نه را رسي او د زړه چټۍ دي د مخلصو سترګو لاس لنزي جیل کې د رسم بندیوانه ماته نه را رسي او دا شعر ټول پښتون ولس ته ډالۍ دی چې زه لا کباړ ټولوم ښوونځي ته مې غربت نه پرېږدي زه لا کباړ ټولوم ښوونځي ته مې غربت نه پرېږدي ستا پرمختګ خو پاکستانه ماته نه را رسي او وی چې ته ښار کې نو زه بېغمه خوب وکړمه بیا سویلي دي د شپې ګرانه ماته نه را رسي او آخرنی شعر دی چې منځ کې خنډونه دي څه کرښې دي بلا ستونزې دي منځ کې خنډونه دي څه کرښې دي بلا ستونزې دي چغې د بر نه افغانه ماته نه را رسي ډېره مننه ناظرین تاسو وکړه امید لرم چې زموږ نه پروګرام به ستاسو خوښ شي زه به انشاءالله تاسو سره په بل پروګرام کې میلاویږم د هغې پورې ستاسو نه اجازت غواړم د الله په امان